په 1889 میلادي کال کې یو ځوان کیمیاپوه ډاکټر فریډریش کیکولي نومیده. د ده موخه دا وه چې بنزین نومي کیمیاوي مرکب جوړښت پیدا کړي. په هغه وخت کې دا یوه ناممکنه مسله ګڼل کېده، ځکه دا مرکب دومره عجیب چلند درلود چې د ټولو ساینسپوهانو سرونه یې ګرځولي ول. کیکولي به میاشتې، شپې، کلونه پر یوه کاغذ بنزین رسموه، خو هیڅ ډول ترکیب کار نه ورکاوه. یو ماښام ستړی او ناکام کور ته ستون شو. خوب پرې غلبه وکړه او همالته معجزه پیښه شوه. هغه خوب ولید چې د مارانو یوه کړۍ ده. یو مار خپله لکۍ خوړلې او دا کړۍ په هوا کې ګرځي. ناڅاپه د مارانو دا کړۍ د یوې کیمیاوي فارمول بڼه غوره کړه. کیکولي له خوبه ویښ شو، چیغې یې کړې: ما پیدا کړ! بنزین یو کړیي جوړښت لري، حلقوي فارموله ده. دا خوب د نړۍ د کیمیا قانون بدل کړ. کیکولي هغه نقشه رسم کړه چې نن سبا کیکولي سټرکچر بلل کیږي، او دا همغه فارمول دی چې اوس د درملو، رنګونو، پلاستیک او نورو زرګونو شیانو اساس جوړوي. عبرت: کله کله ذهن هغه څه ویني چې سترګې نه ویني، خو یوازې هغه وخت چې ته آرام یې، خوښ یې او د الهام دروازه درته خلاصه وي. کیکولي وروسته ولیکل: زه د کار نه وم، دا خوب و چې ماته یې د کیمیا تر ټولو لوی راز وښود. ګرانو دوستانو، تاسو د دې ویډیو څخه کوم هدفونه ترلاسه کړل؟ په کمنټ کې ضرور ولیکئ.